سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ د صحت په جامو کې بسته یاست. دوستانو، نن غواړم تاسو ته در وښیم څنګه کولی شو په ایف جي کوین کې خپل ټیم د سپانسر والټ له لارې زیات کړو او یا هم خپل ټیم ته سټیکینګ ورکړو یا هم بونس ورته اعلان کړو. ډیر بهترین فیوچر دی، ډیر بهترینه کار کوي او په دې سره تاسو کولی شئ ټیم مو څو چنده زیات کړئ. حتی که په نورو هیوادونو کې هم تاسو غواړئ، مثال په خارج کې غواړئ تاسو خپل ټیم زیات کړئ، نو تاسو کولی شئ د سپانسر والټ لارې خپل ټیم ځان ته نور هم زیات کړئ. نو راځو په دغه ویډیو کې دغه ټوله طریقه درته ښیو چې څنګه کولی شو خپل ټیم ته بونس ورکړو او څنګه کولی شو دغه بونس فعاله کړو. ویډیو تر پای را سره وګورئ دوستانو. که چېرته تاسو نوي یاستئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. راځو د ویډیو په طرف دوستانو. دوستانو، تاسو به په خپل موبایل کې ایف جي کوین ویب سایټ یا هم د ایف جي کوین اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله مو اپلیکیشن راخلاص کړو دوستانو، تاسو به راشئ په دغه خپل پروفایل باندې به ورته کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړو دوستانو، دلته به یو نوی اپشن اضافه شوی وي د سپانسر والټ په نوم باندې. راپسې په دې باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، کله چې سپانسر والټ ته راغلی، دلته تاسو ته ټول معلومات درښیي. دغه اپشن دوستانو ډیر بهترینه او ډیر یو ځانګړی اپشن دی چې هیڅ داسې پروژه کې تاسو نه وي لیدلی چې خپله د پروژې د یو یوزر لخوا یو نورو خلکو ته یا نورو یوزرانو ته یا د خپل ټیم لپاره بونس اعلانیږي. دا ډیر بهترینه او ډیر عالی فیچر دی چې په ایف جي کوین کې اضافه شوی دی. نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره دومره مو ټیم زیات کړئ چې حتی په نورو هیوادونو کې هم تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره ټیم جوړ کړئ او عاید مو زیات کړئ په ایف جي کوین کې. راځئ دوستانو ویډیو په طرف ګورئ. دوستانو، دلته موږ ته لیکي سپانسر والټ، یعنې دغه زموږ د سپانسر والټ ده. سپانسر په دې معنی چې یعنې موږ خپل ټیم سپانسر کوو او هغوی راغواړو ایف جي ته، یعنې د هغوی لپاره یو بونس هم ټاکو چې کله هغوی راشي په ایف جي کوین کې زموږ په ټیم کې اکاونټ جوړ کړي، هغوی لپاره زموږ د خوا هم ورته یو بونس ورکړلی شي. ګورئ دوستانو، دغلته یې لیکلي دي ایف جي available for referral bonus. ګورئ دوستانو، 1200 ایف جي چې ما سره دي دا په سپانسر والټ کې دي زما سره. دغه 20,912.6 ایف جي چې دي دا زما په مین والټ کې دي، یعنې زما په ایف جي کوین په والټ کې دي را سره. خو دغه 1200 چې دي ما لږ مخکې راواړولې دلته سپانسر والټ ته. نو زه راځم دوستانو، لږ ښکته چې راشئ دوستانو، په لومړي سر کې خو انالیټکس تاسو ته ښیي چې تاسو ته دلته انالایز کوي څومره یو اس ټي ټي ایف جي دي تاسو سره بخښنې سره څومره مې استفاده کړي د بونس لپاره. دغه ټول معلومات تاسو ته ښیي. لومړی لیول کې څومره استفاده شوي، دویم لیول کې ما نه دي استفاده کړي، د تاریخ درته ښیي په کوم تاریخ باندې څومره استفاده شوي دي، څومره نه دي استفاده شوي، دا ټول تاسو ته ښیي. او بل چې دی دوستانو، دویم اپشن د ټرانسفر دی. ګورئ دوستانو، ټرانسفر کله چې دلته موږ راشو، ټرانسفر چې کله راشو دلته موږ کولی شو د خپل د مین والټ څخه کوم والټ چې موږ په ایف جي کوین کې جوړوو، یعنې هغې کې موږ ته ګټه راکوي او هملته په همغې والټ کې را سره اوسي. نو څنګه کولی شو د هغې څخه ایف جي د سپانسر والټ ته راولېږو. په دغه لومړي سر کې چې دی تاسو اماونټ ورته لیکئ. مثال زه غواړم 200 ایف جي نورې هم راواړوم دلته سپانسر والټ ته. دلته به خپل اماونټ ورته ولیکئ، بیا به راشئ په ټرانسفر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ټرانسفر باندې کلیک وکړو، هغه 200 وي که هر څومره وي دوستانو، ستاسو هغه ایف جي به په اتومات شکل دلته د سپانسر والټ ته راوړي. دلته ګورئ ټرانسفرډ سکسسفول، یعنې زموږ ایف جي سپانسر والټ ته راواوښتې. مخکې 1200 وي، اوس هم 1400 شولې. بیرته راځو ټرانزاکشن ته. دلته تاسو لیدلی شئ موږ ټرانزاکشنونه یې لیکلي دي چې مثال د مین والټ څخه 1200 کمې شوې، سپانسر والټ ته اضافه شولې، بیا 1200 د مین والټ څخه کمې شولې، سپانسر والټ ته اضافه شولې. او بل پر لیول دی دوستانو دلته، یعنې هر لیول لپاره څومره بونس تاسو غواړئ وټاکئ. که چېرته یې نه غواړئ هم کېږي، که غواړئ هم کېږي. ګورئ دوستانو، سپانسر او دلته دغه ایف جي چې مونږ ورکوو، دا په دې معنی که چېرته مثال د خبرې ستاسو په ټیم کې نوی څوک راځي، اکاونټ جوړوي، هغه خپله کیو آی سی کوي او بعد له کیو آی سی چې کله د هغه کیو آی سی اپروف شوي، یعنې ستاسو په ریفرال باندې راغلی اوسي، ډایرکټ ستاسو د سپانسر والټ څخه هغه ته څومره چې تاسو ورته دلته انتخاب کړي دي همغومره ایف جي ورته په اتومات ډول سټیک کیږي. دلته چې دی دوستانو لومړی لیول دی.
زه غواړم چې لومړي لیول دپاره 200 AFG کله چې هغوی اکاونټ جوړ کړي او خپله KYC وکړي، زه غواړم چې په اتومات ډول دی هغوی ته 200 AFG سټیک شي. دلته به تاسو 200 ورته ولیکئ، بیا به دغه سپین خانه چې ده دا به ټیک مارک کړئ، یعنې انابل به یې کړئ، انابلیټ به یې کړئ. بیا به راشئ که تاسو غواړئ داسې دویم لیول ته هم دغه بونس ورکوئ، نو تاسو به راشئ دوهم لیول کې به هم مثال زه لیکمه 100، یعنې زه غواړم دویم لیول کې مې 100 وي، دریم لیول کې مثال همداسې 50 وي، بیا مثال دلته وي 10 وي، په پنځم لیول کې مثال همدغسې 20 وي، 20 AFG وي. خو تاسو کولی شئ مثال دلته ولیکئ چې مثال د خبرې 1,00,000 هر څومره چې تاسو زړه وي، هر څومره چې تاسو وس لرئ، هر څومره چې تاسو په والټ کې در سره وي، داسې نه دی چې مثال ستاسو په والټ کې تاسو سره نه اوسي او تاسو دلته بونس ورکوئ، دغسې نه کېږي. باید تاسو سره تیار په والټ کې وي او هغه مو سپانسر والټ ته راړولي وي، لکه څنګه چې مخکې ما سپانسر والټ ته 1400 AFG راواړول، 1200 مې یو پیر راواړول، بیا 200 مې نور راواړول. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ سپانسر والټ ته راواړوئ او تاسو خپل ټیم ته بونس ورکړئ. خو دغه بونس چې دی موږ غواړو د هغو هیوادونو لپاره یې ورکړو چې موږ انتخاب کړي دي. مثال زه غواړم صرف د افغانستان خلک چې کله اکاونټ جوړ کړي، خپله KYC وکړي، بیا دې دغه بونس ورته ورکړل شي. که چېرته زما په ریفرال جوړ کړو او KYC بشپړه کړه او بیا دې ورته که لومړي لیول کې وي 1200، که دوهم لیول کې وي 200، مثال د خبرې که دریم لیول کې وي 10 AFG. خو دا دلته انتخابیږي که مثال د پاکستان څخه څوک راځي یا د جرمني څخه یا د امریکا څخه یو څوک راځي ستا په ریفرال باندې اکاونټ جوړوي، آیا هغوی ته هم دا بونس ورکړل شي او که ور نه کړل شي، تاسو کولی شئ په دغه ایلیجیبیلیټي کې ورته انتخاب کړئ. ګورئ دلته کېږي چې اکټیو سپانسر والټ، دغه سپانسر والټ تاسو اکټیو کولی هم شئ او غیر اکټیو کولی هم شئ تاسو د دغه ځای څخه. او بل چې دی دوستانو کنټري فلټر، که چېرته تاسو غواړئ هغه ملک دلته ورته انتخاب کړئ. ګورئ آل کنټریز کوالیفای، یعنې ټول ملکونو څخه چې څوک اکاونټ جوړوي ستا په ریفرال باندې، که لومړی لیول کې وي، که دویم لیول کې، که 12 لیول کې، دغه بونس ورته ورکړل شي چې تا ورته انتخاب کړی دی. او که چېرته غواړئ اونلی لیسټډ کنټریز چې یو مشخص هیواد تاسو ورته انتخاب کړئ، تاسو به راشئ اونلی لیسټډ کنټریز به ورته انتخاب کړئ، په دغه څنګ کې ورته کلیک وکړئ. مثال زه غواړم صرف افغانستان، دلته ورته صرف افغانستان انتخابوم. که چېرته زه غواړم البانیا هم یا بل هیواد هم ورته انتخاب کړم، مثال زه البانیا هیواد انتخابوم، هغه به هم ورته تاسو انتخاب کړئ. په دغه شکل سره تاسو کولی شئ هغه ملکونو څخه چې تاسو انتخاب کړي دي هغوی ته بونس ورکړئ. څوک چې نوی اکاونټ جوړ کړي او خپله KYC وکړي، ستاسو لخوا به په اتومات شکل بونس ورته ورکړل شي چې تاسو ورته څومره انتخاب کړی اوسي. ښه، ریکوایر مینیمم اون سټیک، په دغه اپشن کې دوستانو موږ کولی شو چې که چېرته مثال یو څوک راشي اکاونټ هم جوړ کړي، KYC هم بشپړه کړي، زموږ په ریفرال هم راغلی اوسي، که اول لیول کې وي که دریم لیول کې، هغه بېله خبره ده، خو زموږ په ریفرال کې یعنې زموږ په ټیم کې وي. خو موږ دغه اپشن ورته فعالوو چې باید مثال سټیک هم وکړي. دا به چې کله فعال کړو تاسو به راشئ په دغه مینیمم کې مینیمم اماونټ AFG به تاسو ورته انتخاب کړئ. بیا دلته ولیکئ مثال که چېرته 12,000 AFG د سټیک هم وکړي، بعد له هغه دغه بونس ورته ورکړل شي. بیا به راشئ سیف سیټینګز باندې به کلیک وکړئ او ستاسو دغه مکمل بونس به انتخاب شي او دا به سیف شي چې هر څوک نوی راځي اکاونټ جوړوي او بیا KYC کوي، بیا درته 12,000 AFG ټوکن سټیک کوي خپل ځان لپاره، ستاسو لخوا به ورته کومه اندازه چې تاسو AFG ورته انتخاب کړي دي هغه به هم ورته سټیک شي. خو تاسو کولی شئ دغه غیر فعال هم کړئ چې مثال صرف راشي اکاونټ جوړ کړي، KYC وکړي، ډایرکټ دې ورته سټیک شي، ضرورت نشته چې هغه باید سټیکینګ وکړي. نو په دغه طریقه سره دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل لیول یا خپل ریفرل لپاره تاسو بونس وټاکئ. نو که چېرته مو دوستانو ویډیو خوښه شوې وي د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که چېرته معلومات مو اخیستي وي ترې د نورو دوستانو سره حتما شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دغه معلومات څخه برخمن شي. او کوشش وکړئ د خپل ټیم لپاره بونس اعلان کړئ تر څو هغوی راشي او ستاسو په ریفرال باندې اکاونټ جوړ کړي او ستاسو ټیم مخته لاړ شي او په دې سره به ستاسو عاید هم زیات شي او د هغوی لپاره به مو هم یو خدمت کړی اوسي.
دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړه، چینل در سره سبسکرایب کړه او همدغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که چیرې تاسو غواړئ په ای اف جي کوین کې اکاونټ جوړ کړئ، موږ نورې ویډیوګانې اپلوډ کړي، تاسو کولی شئ زموږ پروفایل ته لاړ شئ یا پلی لیست ته لاړ شئ. هلته به تاسو ته یو پلی لیست ښکاره شي د فول ای اف جي کوین فول انفارمیشن په نوم باندې. هغې باندې تاسو کلیک وکړئ، هلته ټول معلومات شته د اکاونټ جوړولو حتی تر کار کولو پورې. او که تاسو په ای اف جي کوین په ایکسچینج کې اکاونټ نه وي جوړ کړی، هغه ویډیو هم په همدغه پلی لیست کې تاسو کولی شئ هغه ویډیو هم در سره وګورئ او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ او هم په ایکسچینج کې حتما دوستانو اکاونټ جوړ کړئ. دا د دولتي صاحب د پروژې د جوړونکي خپله خبر ده چې باید حتما په دغه 2-3 ورځو کې هغه څوک چې په ای اف جي کوین ایکسچینج کې اکاونټ نه دی جوړ کړی باید اکاونټ جوړ کړي، تر څو نوی خبر چې را روان دی، د نوي معلومات چې را روان دي، د هغې څخه برخمن شي او دوی وروسته پاتې نشي. نو کوشش وکړئ په ایکسچینج کې، په والټ کې، په ای اف جي کوین کې 3 واړو کې اکاونټونه جوړ کړئ او کوشش زیات وکړئ چې د ای اف جي کوین سوشل میډیا رسمي کوم پیجونه چې دي هغه در سره فالو کړئ. نور مو وخت نه نیسمه، ښه وخت ښې چارې ولرئ.